دا په مورخه 25/9/2022 باندې چې کوم دی نو فاروق شاه ولی رحیم شاه ساکن دبکل تنگې د چې کوم دی نو د خپلې لور د حنا چې تقریبا 7-8 سال د ایج یادولو چې دا چې کوم دی نو بېدرکه شوې ده د ده په دې راپورټ باندې چې کوم دی نو فوري طور پولیس چې کوم دی نو کاروي شروع کړه د ماشومې سرچ چې کوم دی نو په دغه غیر چاپېره ایریا کې سټارټ شو پولیس چې کوم دی نو په نیکسټ ډے باندې دوباره بیا سرچ خپل سټارټ کړ او تقریبا د ورځې 11 بجې یا 12 سمثینګ خو په 26 تاریخ باندې دغه ماشومه چې کوم دی د دې کور مخې ته د کمیټې ډیرانو په هغه ډیران کې چې کوم دی نو خفه کړی شوي میلاو شوه پولیس چې کوم دی نو فوري طور خپل تفتیش شروع کړ او د غیر چاپېره چې څونه خلک وو د هغې یو پروفایلینګ سټارټ کړ او په هغې کې چې کوم دی نو انټاروګیشن او د هغې سټارټ کړي د دې وقوي اطلاع چې کوم دی نو چې څنګه زموږ افسران بالا ته میلاو شوه نو زموږ د آر پي او صاحب محمد علي صاحب د احکاماتو مطابق ډي پي او سهیل خالد صاحب چې کوم دی نو هغه مختلف ټیمونه تشکیل کړ چې په هغې کې موږ سره زموږ اس پي صاحب انویسټیګیشن زموږ ډي اس پي انویسټیګیشن فرهاد خان او موږ ټول چې کوم دی نو مختلفو ټیمونو سره چې کوم دی نو کار سټارټ کړ دغه ټیمونو چې کوم دی نو مختلف خلک انټاروګیټ کړ او دغه انټاروګیشن په نتیجه کې چې کوم دی نو موږ ته دا خبره تر مخې شوه چې یاره دغه ماشومه چې کوم ده نو دې سره دغه دوران کې هجرت الله نومې یو چاړه چې هغه لیدلی شوی بیا چې کوم دی نو مختلف انګلو باندې زموږ تفتیش جاري و خو دې سره سره بیا چې کوم دی موږ د هجرت الله په تلاش کې ټیمونه سټارټ کړي چې به هجرت الله پیدا کړي هجرت الله چېرته دی دې سره سره چې کوم دی نو د ماشومې د پوسټ مارټم او دغه کاروایانو دپاره چې کوم ټیمونه تشکیل شي هغوی هغه کار سرته رسولو ډاکټرانو چې کوم دی نو مختلف دغه کې په تنګي هسپتال ته چې کوم دی نو مونږ پوسټ مارټم دپاره وړي وه بیا هغه هم پې باندې خپل اوپینین ورکړه بیا وومن اینډ چلډرن هسپتال رزړ هلته چې کوم دی نو باقاعده ټیمونه تشکیل شو هغوی چې کوم دی نو دا اوپینین ورکړه چې بھئی دې سره داسې قسمه څه مطلب ریپ وغیره څه ساین په دې ماشومه باندې نشته دی بهرحال انویسټیګیشن زموږ جاري او آخر چې کوم دی نو هجرت الله ته پولیس ورسېده او هجرت الله چې کوم دی نو اریسټ کړ هجرت الله چې مونږه وکړو نو هجرت الله په ژبه باندې چاړه دی د هغه په ژبه باندې چې کوم دی نو صرف د هغه پلار پوهېږي یا چې کوم دی نو د کور نور خلک پوهېږي بهرحال مونږ چې څونه هغه انټاروګیټ کړو نو د هجرت الله د پلار په موجودګۍ کې هجرت الله انټاروګیټ شي او د هغه پلار هم د دې خبرې تصدیق وکړ چې یاره دې چې کوم دی نو دا وایي هجرت الله مونږ ته د خپل خیالاتو اظهار په دې رنګ وکړو چې یاره زه هم دغه ځای کې موجود وم او دا ماشوم هم موجود وه او دای دغه ځای کې ډیران کې څه کباړ مباړ کته راکته دې دوران کې د ماشومې چې کوم دی نو ما بسې لاسونه پړکول او راته وایي ته چاړه یې نو دا چاړه چې کوم دی نو دی په دې چاړه وینا باندې غوسه کېږي نو دی بیا وایي چې یاره زما چې کوم دی نو بس مازغو کار پرېښو ما چې کوم دی نو دې له مرۍ کې ګوتې ورکړې او بیا مې چې کوم دی نو هلته موږ ته د سیمټو یو ټوټه وښوله چې دغه رنګ ټوټه په هغې باندې مې چې کوم دی نو دا په سر ووهله او هغې نه چې کوم دی نو دا مړه شوه بیا مې چې کوم دی نو دې باندې مختلف دا ګن بلا راواچوله او د ټولو نه غټه خبره دا وه چې هغې د ماشومې باندې دغه چې کوم دی نو یو شیشه غونده کې پرته وه نو هغه د هغه شیشې دغه مو وکړه چې بیا مې د پاسه شیشه واچوله سولر شیشه وه ماته شوي شیشه وه خو لکه مطلب هغه یې پې باندې واچوله هغه شیشه او هغه سیمټو بلاک چې کوم دی هغه نشاندهی باندې ټول ارس الحمدلله پولیس برآمد کړي دي ټول موجود دي بیا چې کوم دی نو څنګه چې تاسو ته علم دی نو موږ په خپل هم چې کوم دی نو د ډېر باریک بینۍ د وجې نه او د افسرانو حکم هم دا چې وایي دا شی چې کوم دی انتهایی باریک بینۍ سره تفتیش په دې کې دی وشي بیا چې کوم دی نو دې هجرت الله چې کوم دی نو موږ ته باقاعده چې کوم دی نو هغه موقع وښوله چې وایي په دې لار باندې زه راغلی یم او په دې لار باندې چې کوم دی نو ما دا کار کړی دی بیا پس دغه کار کولو نه موږ ته چې څنګه ویلی شوي هغه انټاروګیشن دوران کې ګواه چې کوم موږ ته هغه ویلي وو چې بھئی دې چې کوم دی نو د دې موقع نه پس بیا تښتېدلی دی او بیا کور ته تللی دی او د کور نه بیا چې کوم دی نو آوټ شوی دی اکه خبرې تایید هجرت الله په خپله هم وکړه او هغه پلار یې چې کوم دی نو موږ ته ترجماني وکړه نو دغې سره چې کوم دی نو موږ ته دا خبره کلیر شوه چې دا زمونږ کومه حنا ماشومه وه نو دا چې کوم دی نو هجرت الله په دې وجه باندې مړه کړي وه چې د هجرت الله پسې لاسونه پړکولي او ورته چاړه ویلي په هغې سره چې کوم دی نو هجرت الله مازغو کار نه دی کړی او هغه چې کوم دی نو راټینګ کړی ماشومه او ماشومه چې کوم دی نو وجلي دی او بیا په هغه دم کې خښه کړي وه جی
بسپی صاحب دلته کې سوال دغه دی چې یاره ډاکټري کوم ریپورټ دی او بیا د پلار کوم ریپورټ دی نو دغه ځای کې تضاد راغی نو هغه ځای کې کنفیوژن پیدا شو چې دې د ټول خلک ملوث دي نه داسې خبره خو موږ ته نه ده راغلي نه ډاکټر ویلي دي ځکه ډاکټري رپورټ مطابق چې کوم دی که نه نو ډاکټر پکې دا رپورټ کې ویلي دي چې بھائی دې باندې اس قسمه څه د ریپ ساین نشته په 26 باندې د ګمشدګۍ دغه کوي کنه هغه د ګمشدګۍ 25 باندې ګمشدګۍ شوې ده باندې کوي په 26 دغه کیږي او ډاکټر وایي چې 3 ورځې مخکې دا اصل کې دا ماشومه چې ګمندنو په ډیران کې خخښ کړی شي واغه چې څنګه موږ د هجرت الله د هغه وضاحت وکړو نو د ډیران د دوپ او تاسو ته په خپل هغه ځای به مکتلې وي چې هغه ټول پلاستیکي دی او ګند بلا ده د پاسه بیا هغه شیشه پرته و د شیشې د تو د وجه نه تقریبا هغه دا دونه وخت په ګرمۍ کې تیر کړو نو هغه لاش ډیکمپوز شو نو مې بي چې دا هغه د وجه نه چې ګمندنو دغه خبره شي وي یاره دا مونږ نشو ویل ځکه چې ډاکټر په خپل لغه باندې خپويږي خو مونږ چې کوم خپل تفتیش وکړو نو د هغه مناسبت سره دغه شیشې د ګرموالي د وجه نه کدا خبره کې دي شي نو کې دي شي ځکه چې غیب علم خو الله پاک سره خو مونږ ته چې کومه خبره وضاحت سره راوته او بل مونږ چې کوم د مړې د کم زین را اوچت کړو نو د هغه فزیکل دغه ته چې مونږ ګورو نو مې بي چې دا شی دغه وجنه ډیکمپوز شي ډیر خلک خو په دې کې دا سم وسو کوئی تیزاب پیچول شي سوکس خدا خو لکه مطلب داسې خبرې دي چې یو سړی د یو شي سره آشنا نه وي هغه مختلف قسمه رایګانې قایمي نو خو دار چې خپل رای د خپل رای په خپل قایمي حضرت الله جی څنګه گرفتار شو کوم ځای گرفتار سوال دا دی چې دا پاکستاني شهري دی افغان شهري دا خبر راتلی چې دا افغان شهري دی هجرت الله چې کوم دا افغان شهري دی د چې کوم افغاني دی او دغه تاسو کتلی نو غیر چا پیرا مختلف دا ګډبانی چې څونه دي نو دا ټول افغانیان ډیر دي دغه ځای او دوی مخکې څو جرائم دغه کې ملوث دي د هجرت الله خو چونکه چاړه دی هغه ځان له دغه خود د وروسته دغه باندې موږ لګیو تحقیقات کوو چې را د دې نور نه چې ګمندنو په سکار کې او ست ترتیب باندې چې ګمندنو کم ځای کې موجود دي هغه موږ ګورو د هجرت الله عمر تقریبا 24-25 سال راوند اباوت دی بسم الله عام طور په دې کې څومره کې حلال شي هغه کې موزن چارج شي دا غي موږ د موقع غواهان دي قتل مقاتله په کې سړي ملټیپل انګل کیسو په دې کې غیار او د نامعلومه ملزم خلاف د موقع غوام په نشتا د پولیس په کاروي دا نو د دې قسمه ملزم کدا مجرم ثابت کیږي د جرم ثابت او د مجرم ثابت او عدالت کې تاسو په نظر کې مشکل دي کنه یاره ان شاء الله موږ چې سونه تفتیش کړی دی کنه او دا د پوره موږ رسیدلی نو الحمدلله موږ ته چې کومنو داسې سټیټمنټ راغلی دي داسې جواب موږ سره شته چې هغه د خبرې غوي بکیم او موږ ته اومګه چې وای ما چې کومنو باقاعده دی لیدلې دغه ماشومي سره د دغه نه چلن ماقبل چې کوم موږ ته هغه بیانې نو هغه نه موږ د تور رسیدلی او بیا چلن ما بعد هغه بیان کړی دی نو ان شاء الله چې زم د لپاره دغه یو رقم کافی دی او موږ لګیو مختلف ثبوتونه چې کوم موږ اکټا کوو لګیو سره بعد جمعه دی ګټه سي ځکه به شوی دا د نور تفتیش دفعات خو دې هغه نه کوم ثابته ده نه خو 302 ده او موږ پکې لګیو خپل لیګل ټیمونو سره مشورې کوو مزید چې څه مخې ته راځي نو هغه به غرانګي کوو دا سوزول شي نه سوزول شي نه دا ځکه چې دا غي اس قسمه موږ تاسو ثبوت نه دی ملو شوی نه ډاکټري رپورټ نه ملو شوی دی نه د بل څه نه ملو شوی دی دا د تیزاب او میزاب خبره د موږ ته کلیر شي ویني د ملزم ذهني توازن کې کنه او بل د بل چا انداز بل کړی یاره مونږ چې کوم تفتیش وکړو د هغه وینا مطابق د چې کوم دین سورز وړاندې په خپل پلار باندې د قسمه گزار کړی دی او پلار چې کوم دین بیا د دې وجنه د دینه تختیدل دی هغه په نوخار په ایریا کې چې کوم دین پاتې کیږي دې په خبره تاسو څنګه پیلې چې دې تاسو ترجمان راوست دې لږ کوم دین نو د پلار مونږ د پلار په موجودګۍ کې دین ټارګټ کړی دی او پلار چې کوم دین د په خبرو باندې پويږي او هغه مونږ ته دې خبره ترجمانی کړی دی چې وای دې چې کوم دین دغه وای ډیسیبিলিټي حواله سره دي د عدالت د تاسو چې کوم د پاتې کوي نو د ډیسیبিলিټي حواله سره د پاتې گنجائش تاسو دغه باره کې مونږ چې سنو شو ویل ځکه چې دا خو کوم عدالت کار دی او هغه د ثابتې چې به دې څنګه دیو څنګه نه دی کنه هغه به کوم نو ډاکټري نه خامخا د کدس کې ډیسیبিলিټي وي نو د علاج معالجم شي د یو شی بل شي نه خو بیا د کمپلین دا ملزم خپل کار دی چې په کومه طریقه باندې خپل ځان ثابتې کیسې په لکه بعض دغه کې وی چې علاقه تل دغه شودا برآمد شودا نو دې کې مدغه شیشه کانه علاقه تل خودي کې چې کوم دی کنه نو هغه موږ د الریډي هغه بلاک ټوکړه را چې په بلاک په ټوکړه باندې والي شوی دی او دا غي نشاندهي چې کوم د هجرت الله په خپل کړیم ده بلاک ټوکړه ریکور ده بل هغه کوم شیشه چې د پاسه چول شوی دا هغه شیشه ریکور ده او مزید چې کوم دنو چې څونه مطلب د سره ریلیټډ ثبوتونه دي نو هغه موجود دي دا خبره ته وجې څو ګوره یا بدیل څه جواز وي په دې باندې بدغه کې چې ډاکټري فال لري میډیکل ریپورت چې کوم دي ا درې ورځې زوړ لکه درې ورځې مخکې قاتل دي
یاره دغه خو چې کوم نو ستاسو وینا د الف خان وایي دغه مونږ نه وایو ډاکټري رپورټ نشته. ډاکټري رپورټ شته په مثل باندې موجود دی خو ډاکټري رپورټ په ډاکټر په هغه پوي په خپل رپورټ اب هغه ثابت دی هغه ځنه ثابت وو دا په کیس په اساس نه د ډاکټر رپورټ ډاکټر ثابت دی پولیس چې کوم نو خپل انویسټیګیشن ثابت دی عام طور په دې کیسونو کې 200-300 کسان بې ګناه کسان چې پولیسو 200 بې ګناه نه دي یو ګناهګار نشي رسېدلی.